سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ دې مهال مهمو او تازه خبرونو ته. تېره شپه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې نښته وشوه. د اسلامي امارت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانع دا پیښه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. اسلامي امارت ویلي چې دوی د کابل په 15مه ناحیه کې د قصبې په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تېر یوه کال په ترڅ کې بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې اسلامي امارت وایي چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکني استازي زلمي خلیزات هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څانګې څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د امریکا څلورو نورو ایالتونو کې هم لاریونونه راوتلي دي. لسګونه زره کسان په ټکساس، پنسلوانیا او ماساچوس کې د لاس انجلس د لاریونونو په ملاتړ لارو کوڅو ته وتلي دي. د دوشنبې پر ورځ لسګونه کسان په سان فرانسیسکو د لاریونونو پر مهال ونیول شول. نیویارک کې هم اعتراضیان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که اړتیا شي د حالت کابو کولو لپاره به ملي ګارډ وکاروي. سملاسي په لاس انجلس کې د ملي ګارډ 4000 او سل سرتیري ځای پر ځای شوي چې لاریونونه کابو کړي. ټرمپ دغه ځواکونه هلته د امریکا هغه قانون له مخې استولي چې وایي که یو بهرنی هیواد پر امریکا یرغل وکړي یا د یرغل خطر وي، بغاوت پیل شي او یا د حکومت پر ضد د بغاوت خطر وي، یا ولسمشر نشي کولی د متحده ایالتونو قوانین عملي کړي، نو فدرالي حکومت کولی شي ملي ګارډ ځواکونو ته امر وکړي. د کالیفورنیا والي د ولسمشر دغه امر له امله چې پوځیان یې د حالت کنټرول لپاره ګمارلي محکمې ته شکایت کړی دی او ویلي دي چې دا ګام حالت نور هم پیچلی کوي.